په یو حدیث کې د صلات حاجت طریقه راغلی ده. صلات حاجت معنی د حاجت منځ، او په هغه طریقه باندې چې څوک منځ وکړي نو حدیث کې راځي او بیا د هغې نه وروستو څه دعا وغواړي الله یې ورله قبلوي، څه حاجت وغواړي الله نه الله یې ورله پوره کوي. حدیث کې راځي ابي اوفا الاسلمي رضی الله تعالی عنه فرمایي و یو ځل رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته بهر راووت او بیا نبی صلی الله علیه وسلم وفرمایل من كانت له حاجة إلى الله او إلى أحد من خلقه. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د چا چې حاجت راشي الله ته، د الله نه څه غواړي یا مخلوق کې چاته څه حاجت او ضرورت راشي او دا سړی وایي چې دا زما حاجت اوس پوره شي، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي دا سړی دې څه کار وکړي؟ نمبر 1 اول نمبر فلیتوضأ، دا سړی دې اودس وکړي، وليحسن الوضوء او مزیدار اودس دې وکړي، ښه کامل اودس دې وکړي. دویم ثم لیصلي رکعتین، او بیا دې دا سړی 2 رکعته لمونځ وکړي. دریم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي ولیثني علی الله، بیا دې دا سړی د الله تعریف وکړي، د الله صفتونه دې بیان کړي، د الله ثنا دې ووایي سبحان الله الحمدلله، داسې د الله تعریفونه دې وکړي. څلورم نمبر وليصلي على النبي صلی الله علیه وسلم، او بیا دې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود ووایي. د درود نه وروستو 5م نمبر بیا دې دا کلمات او دا دعا دې ووایي چې لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. دا دعا دی وین ابن ماجه کې ورسره دا دی، بیا دې دا سړی د الله نه وغواړي د دنیا د آخرت چې څه ضرورتونه او حاجتونه دې د الله نه وغواړي نو فإنه يقدر، الله رب العالمین به ورله دا ورکړي، د حاجتونه به ورله الله پوره کړي. نو اسانه طریقه شوه د صلات حاجت. اول دا سړی چې راوځي اودس دې وکړي او ښه مزیدار اودس دې وکړي، بیا دې 2 رکعته لمونځ وکړي. په 3م نمبر دې الله رب العالمین پاکی بیان کی سبحان الله الحمدلله، د الله تعریفونه لري. 4م نمبر پر رسول الله صلی الله علیه وسلم دی درود ولېږي، او 5م نمبر دا دعا دی وای، دا کوم کلمات چې په حدیث کې بیان شو دا دی وای، او 6م نمبر بیا دی الله تخپل حاجت وړاندې کی، کاغه دنیوي حاجت دی کاغه اخروی د آخرت حاجت دی، الله رب العالمین به ول د حاجت پوره کی.